لږ وخت سخته د ډېر وخت خوشحالي دا ګټه ده او لږه مزه او د ډېر وخت عذابونه دا ناشنا تاوان دی لکه یو سړی والعیاذ بالله زنا کوي د زنا به څومره وخت وني نیمه ګنټه زیات نه زیات ګنټه یو سړی د جنۍ سره یا د هلک سره بدکاري کوي زیات نه زیات خون یو ګنټه دی یو ګنټه د خون واغستو خون هم نیمګړی خوند دی هم پوره نه دی او جهنم کې ځان له ځای جوړی څومره لوی تاوان دی د فیسبوک د ټیک ټاک د جنکو ویډیوګانې کتې د فحش ویډیوګانې کتل یو څو منټه ته ګوره او د سترګو له خوند ورکوې په دې یو څو منټه کې ته بیه د عذاب وکړه څومره لوی تاوان دی وکړو هر چې دغه د الله بندګي کول دي اگر که دې کې سخته یي ګوره خو دا سخته مؤمنانو له خوند ورکوي لکه اوس یو مؤمن په جهاد کې دی او سرتې الوځي په دې کې به تکلیف نه تکلیف دی خو خون یې څنګه ورکوو لکه همدغه انس به یاد کړو بل به نه یادوو ځکه چې نږدې ذکر شو انس بن النضر رضی الله عنه د احد په غزا کې د دشمنانو په دې منځ کې ورننوتو ډېر ګران کار د دشمنانو منځ ته ننوته په داسې جنګ کې چې هغې کې توره او نیزې او غشې استعمالېږي ملګرو ورته نصیحت وکړو وی انس لږه ګزاره وکړه د ملګرو دا خبره ومنه د دشمنانو منځ کې داسې منه نه وځه هغه ورته اخوا شي په هغه رب مې د قسمي د کم رب په لاس کې چې زما ساه ده د دې احد د دې غر نه ماته د جنت خوشبو راځي ما خبره دا کوله چې د تکلیفونو کې د نیکان بندګان یو خون مومي لکه د شپې یو سړی الله ته په تهجد ولاړې دله به خون نه ورکوي کاسې ولاړې بارک الله فیک د خون خو راپاسولی دی دلته یو سړی قرآن یادوي قرآن یادول ګوره اسان کار نه دی د 10 سپارې په سینه کې ساتل او دا به په مخه وي او د دې به تکرار دې سړي له خون ورکړی دی ځکه یادوي چې نه یادوي او تلاوت یې نه کړي هغه دې خون څه لیدلی ته د هغه نه تپوس وکړه خون د فیسبوک چې راته بیان کړي خون د ټیک ټاک خون د یوټیوب خون د پښتنو د ډرامو خون د دروغو خون د فحاشۍ خون د نشو دله ورکړی دله خون قرآن ورکړی ځکه خو په مخ ورته ناسي یادوي هغه بوډۍ مخکې ورځو کې ویډیو چلېده په عربو کې 15 اتیا کاله عمر یې قرآن زباني یاد کړو آخر دې بوډۍ له به خون ورکړی چې دې عمر کې دا قرآن یادوي زمونږ هغه د 20 کالو ځوان ته 3 سورتونه یاد دي اول هم صحیح نه ورسي چې دیني مجالسو کې کینی او ځان داسې دیني طبقه کې شماري هغه له ډېر نه زیات نه زیات یو 15 سورتونه به ورځي دا هغه دیني طبقه کې چې ځان شماري اصل وجه زه درته بیان کوم دله یې خون نه دی ورکړی ځکه دی نشي کولی دا کار یو سړی علم یې زده کوي د یو علم سره ناسي د بل سره ناسي مال لګوي وخت لګوي بدن لګوي دله یې خون ورکړی دی غواړي چې الله په دین پوه شي دی غواړي چې زه پوه شم چې الله څه وایي پیغمبر څه وایي دې کې مزه پرته ده هر عبادت کې خوند دی هر عبادت کې خوند دی خو هغه چا ته پوهېږي چې چا دا خوند سکلی دا روژه نیوه د سحر نه د ماښامه پورې ورځ اسان کار دی خو دې کې خون پروت وي خون هغه چا ته معلوم وي چې څوک دا روژې نیسي هغه ته خون معلوم نو عبادات که سختی پکې خو د مؤمنانو بندګانو له هغه سختي هم خون ورکوي ولې وله خون ورکوي ځکه چې هلته د هغوی ته چې د الله رضا رایاده شي هغه هر څه ورته اسان شي چې د الله جنت ته سوچ وکړي مړ وایي جنت ته وګوره زموږ د معمولي کار ته وګوره هغه کار ورته اسان شي لکه ابو الدحداح رضی الله عنه ما تذکره وکړه ټول باغ یې صرف د یوې ونې دپاره خرڅ کړی ټول باغ 600 ونې سره د کوره سره د ټول جیداد د هر څه دا صرف د یوې ونې دپاره په جنت کې او د ده سره د دې ونې قدر دی دی چې دا ونه رایادوي چې په جنت کې به زما ونه وي نو دلته د دنیا دا هر څه معمولي ښکاري چې داسې دي نو ځکه الله وایي دا لویه کامیابي دي